ملا یعقوب بیا څنګه خطرناک امر وکړ؟ څوک او ولې له دندې ګوښه کوي؟ د امر بالمعروف سرپرست وزیر څه ویلي دي؟ له ننګرهاره څنګه ښه خبر راغلی دی او د دې ترڅنګ در سره نور مهم خبرونه هم شریکوم، نو ضرور ویډیو وګورئ. مخکې له دې چې د ملا یعقوب خبر در سره شریک کړم، دا واورئ چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د افغانستان لپاره د جرمني د سفیر له مرستیال سټیفن شیک سره په کابل کې کتلي دي. د پخواني ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې کتنه کې دواړو خواو د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرې وکړي. سرچینه لیکي چې حامد کرزي جرمني د افغانستان پخوانی دوست وبل او د افغانستان له خلکو سره د دغه هیواد له همکاریو مننه وکړه. کرزي له افغانستان سره په اقتصادي او سیاسي برخو کې د جرمني د لا ډیرو همکاریو هیله څرګنده کړه. امر بالمعروف. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنیفي د 3 ورځني روزني سیمینار په جریان کې ویلي دي اسلامي امارت محتسبینو ته دا صلاحیت ورکړی دی چې د مظلومانو لاسنیوی وکړي او د زور زیاتیو مخه ونیسي. نوموړي ټینګار کړی دی چې ولایتي مسؤلین دې بې له کوم فشار څخه خپل کار ته دوام ورکړي. امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ولایتي رئیسانو او امرینو ته 3 ورځنی روزني سیمینار جوړ کړ. په دغه سیمینار کې د حجاب نظامي منسوبینو او نشهیي توکو په تړاو د امیر المؤمنین په ښه پلي کېدو ټینګار کړی دی. ملا یعقوب. د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د ځانګړي حکم پر بنسټ د دې وزارت په جوړښت کې د صفونو د تصفیې کمیسیون جوړ او په کار یې پیل وکړ. دغه کمیسیون به د ملي دفاع وزارت د سرمفتش تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي. او له ننګرهاره 2 ښه خبرونه دا دي چې ننګرهار به نړۍ ته د افغان قیمتي ډبرو د صادراتو پر بازار بدل شي. د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت چارواکي وایي دوی په دې لټه کې دي چې په ننګرهار ولایت کې د قیمتي ډبرو د صادراتو لپاره یو ستر مرکز جوړ کړي چې له دې ځایه به د افغانستان قیمتي ډبرې د نړۍ ګوټ ګوټ ته صادریږي. دغه وزارت وایي د افغانستان د قیمتي ډبرو د ارزښت اټکل نه دی شوی، خو داسې ویل کیږي چې افغانستان له دې اړخه د میلیارډونو ډالرو د ګټلو جوګه کېدلی شي. د صنعت وزارت دغه راز وایي چې د دغه بازار د جوړولو په اړه یې له چینایي شرکتونو سره خبرې کړې دي او دوی لیوالتیا ښودلې ده. سرچینه کاږي چې تازه د یو ستر چینایي شرکت اساسو په همدې تړاو له ننګرهار ولایت هم لیدنه کړې ده او ژمنه کړې ده چې د دغه بازار په جوړولو کې به مرسته کوي. بل ښه خبر له ننګرهاره دا چې په ننګرهار کې د ګنیو جوړولو فابریکه جوړه شوه. ریپورټونه وایي چې پر دې فابریکې $1 میلیون لګښت راغلی دی چې په 24 ساعتونو کې تر 40,000 پورې بوجۍ تولیدوي. ویل کېږي چې په دې فابریکې کې شاوخوا 100 افغانانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. له تاسو مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. له سوله افغان یوټیوب چینل څخه نور خبرونه مه هېروئ.